ګلپاڼه څومره مالداره ده چې 10 میلیونه روپۍ ټیکس ترې غوښتل کیږي. د پښتونخوا وتلې سندرغاړې ګلپاڼې پسې د پاکستان د ګمرکونو یا ټیکسونو محکمې د 10 میلیونه روپیو د ټیکس نوټ لېږلی او ویلي ګلپاڼه په میلیونونه روپۍ ګټي، خو تر اوسه د 1 روپۍ ټیکس هم نه دی ادا کړی. ګلپاڼه وایي د پښتونخوا په ترهګر ځپلو هنرمندانو پسې په کروڑونو روپیو ټیکسونو لیږل صفا ښایي چې ریاست که پخپله د هنرمندانو د ښېګڼې لپاره څه نشي کولی نو د پرمختګ مخه یې ضرور نیسي. د پښتونخوا صوبې د ټیکسونو د محکمې ګلپاڼې ته په لیږل شوي نوټس کې ویلي دي چې هغه د هیواد دننه او بهر په سندرو او کلتوري کنسرتونو کې میلیونونه روپۍ ګټي، خو تر اوسه یې په دغه پیسو هیڅ ټیکس قومي خزانې ته نه دی ورکړی. وتلې هنرمندې ګلپاڼې امریکا غږ ته ومنله چې د 1 کروڑ روپۍ د ټیکس نوټ لیږل شوی دی، خو ویلي چې هغه د خپلو وکیلانو سره په دې اړه په مشورو بوخته ده او د قانوني لارې به خپل ځواب ورکړي. هغه وویل هر چاته معلومه ده چې د پښتنو په خاوره دهشتګرد تر ټولو زیات زیان د موسیقۍ څانګې ته اړولی دی او دلته یې کلتوري فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. ګلپاڼه وایي ولې تاسو نه وینئ چې زموږ فنکاران په څومره بېوسۍ حالت کې مري، خو دا ځکه چې کار یې نشته او ریاست د هغې د ښېګڼې ته توجه نه کوي. که په داسې حال کې زه یا زما په شان نور فنکاران په خپل همت مخې ته ځي، په ځای د دې چې حکومت یې حوصله افزایي وکړي، د داسې حرکتونو په وجه د فن نه زړه ماتوي. ګلپاڼه نه چې کله امریکا غږ پوښتنه وکړه آیا رښتیا هم دومره پیسې دې ګټلې دي چې په کروڑونو درنه ټیکس غوښتل کیږي، نو ویلي اول باید په خپله خلک دا سوچ وکړي که ما دومره پیسې ګټلی نو بیا به تر اوسه په پېښور کې ناسته وم. هغه وویل کله چې د یو فنکار سره د ریاست دې رویې ته وګوري نو وایي کاش چې یا خو د پښتنو د خاورې فنکار نه وای او یا مې هډوکو دلته ژوند نه کولی. ګلپاڼه د پښتو هغه د ښکلي غږ او څېرې هنرمنده ده چې میلیونونه مینهوال لري. د پېښور سره تعلق لرونکي ګلپاڼه د پېښور پوهنتون څخه په سوشیالوژي کې د ماسترۍ ډګري ترلاسه کړې ده او وایي چې اوس د PhD لپاره اراده هم لري.